زه له ستاسو له نظر سره موافق کیږم. I agree with you, your opinion. I agree with you, your opinion. شیان دې سره یو ځای کړه. Get your thing together. Get your thing together. آیا ته دې خپل دماغ له لاسه ورکوې؟ Are you losing your mind? Are you losing your mind? موږ ستاسو له کومک څخه مننه کوو. We appreciate your help. We appreciate your help. زه به ستاسو ځای ته درشم. I will come to your place. I will come to your place. خپل شیان دې مه هېروه. Don't forget your stuff. دلته له سټپ څخه مطلب شیان توکي دي. موږ ډېر سینونیمز لرو. د یو لغات 4 یا 5 سینونیمز دي. هیڅ پروا نه کوي کوم یو چې استعمال شي په جمله کې هیڅ فرق یا تغییر نه راځي. که د سټپ په ځای تھنک استعمال شي هم فرق نه کوي. که ټولز استعمال شي هم فرق نه کوي او که سټپ استعمال شي هم فرق نه کوي. ستاسو اخلاق چیرته دي؟ Where are your manners? Where are your manners? خپلې پیسې مه ضایع کوه. Don't waste your money. Don't waste your money. له دې څخه مطلب هم دا ده چې خپلې پیسې مه ضایع کوه. خپلې پیسې بې ځایه مه مصرفوه یا اسراف مه کوه. خپل کنټرول له لاسه مه ورکوه. Don't lose your temper. Don't lose your temper. ستا ویښتان ډېر اوږده دي. Your hair is too long. Your hair is too long. ته باید ضرور ډېره هڅه وکړې. You must do your best. You must do your best. آیا موټر په قرض راکولی شي؟ May I borrow your car? May I borrow your car? زموږ مور موږ ته یو سپی واخیست. Our mother bought us a puppy. Our mother bought us a puppy. آیا ستاسو ساعت په ټایم ده؟ Is your watch correct? Is your watch correct? د لیکلو لپاره یو څه راکړه. Give me something to write on.